به وکړي، بیا به سلام وګرځوي، بیا به دعا وکړي. دا خبرې قرآن کې شته؟ جواب راکې هلکه شته؟ نشته. دا خو تواتر عملی دی را روان دی. قرآن کې راته څه ووایه؟ بل عزتمندو الله رب العزت بل ځای کې قرآن کریم کې فرمایي واقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل. قائم کا ای زما بنده منځ په دوه طرفونو د ورځې کې. طرفي النهار یو طرف د ورځې د صبحي منځ شو، بل طرف د ورځې هغه د مازدیګر منځ شو. وزلفا من الليل او په څه حصه د شپې کې منځ قائم کا. ورپسې الله د مانځه فایده ښیي چې دې مانځه کې څه فایده ده. ان الحسنات یذهبن السیئات. دا مونږ یو حسنه دی، یو نیک عمل دی، او نیک عملونه چې دي دا ګناهونه ختمی. یعنی د الله رب العزت د دې ارشاد دا مطلب دی خپلو بندګانو ته چې تاسو خو ضعیفه یې، ګناهونه به درنه کېږي، دروغ به ویلی کېږي، غیبت به کېږي. وخلق الانسان ضعیفه، انسان ګناهګار دی، مسلمان ګناهګار دی. نو د ګناه د ختمولو دپاره، د محوه کولو دپاره، لکه د اوسپنې نه چې زنګ پر اګمال لرې کېږي، د ګناه د محوه کولو دپاره الله اکثر نسخه وښوده چې منځونه کوئ. ان الحسنات یذهبن السیئات. دا منځونه دا ګناهونه ختمی. دا رزیل چې دی مداري، دا مسلمانانو ته داسې وایي چې دا دې وکړو هغه دې وکړو، بیا په مانځه ودرېدي او ګناهونه ذکر کړي. هغه د ریشخند په شکل نه وایي، مونځ چې کله ذکر کوي د ریشخند په شکل وایي. دا داسې نه وایي چې ګناه او مونځ دواړه مه کوه. دا د ګناه نه منې نه کوي، بلکې وایي مونځ مه کوئ. د دې د خبرو اسلوب دا دی چې ګناه خو به اسم کې، خو مونځ بې فایدې دی. نه، مونځ او عبادت دې دپاره دی که مسلمان نه ګناهونه په دې من کې شوي وي، د دې مانځه په برکت ختمیږي. صراحتا الله رب العزت فرمایل ان الحسنات یذهبن السیئات. دا نیک عملونه په شمول د مانځه دا ګناهونه ختمی. ښه چې ته ورته وایې چې ګناه هم کې او مونځ هم کې، تسبیح مړی او ښځو هم ګورې. اول خو د ښځو مرض تا کې ډېر زیات دی، کجورۍ له چې رالې ټوله فرېدی په دې قایل او ماله خاص ملګرو د اشاعت التوحید ویله چې دا مردګاو چې دی دا د ښځو له ډېر ګوري. دا خبرې ماله هغوی وکړلې. او بله دا ده چې تسبیح مړی او ښځو هم ګورې. ښه ښځو له لیده خو ګناه ده، په تسبیح باندې خو به الله یادی که نه کېدی شي هغه ګناه الله معاف کړي دا د لیدو. او چې ذکر هم ونه کړي، ته ذکر نه منې کړې، مانځنه هم منې کړې، او تا غوندې ښځو هم بیا ګوري، تا غوندې ښځې مخاطب کوي. تا به چې باړه کې تقریر کو و زما خویندو و زما میندو، دې کې هم حرامیتوب و. نو ستا رضالت او حرامیتوب د هېڅ چا نه پټ نه دی. عزتمندو په دې باندې ونه غولېږئ. دا د هغه عباداتو نه خلک منې کوي. دې باندې د اسلام علماو لیکلي کړي دي. حافظ ابن قیم رحمه الله چې دا یو لوی عالم د دې امت دی، هغې په دې باندې یو کتاب لیکلی الجواب الکافي لمن سأل عن دواء الشافي. دا د کتاب دی. د هغې کتابونو خلاصه دا ده چې مسلمان نه به حتما ګناه کېږي. انسان د ګناه او د عصیان سره تړل شوی دی. یو پیغمبرانو نه کېږي چې هغه معصومین دي، عامو انسانانو نه ګناه کېږي. نو ته اوس مانځه نه منې کړې، زکات نه منې کړې، حج نه منې کړې، مانځه پورې هم ریشخند وې ټوک کې مداریتوب کې، کله خوله داسې کږه کې، کله یې داسې کږه کې، او خوله دې هم داسې ناولی شکل دی. نو چې خلک د مانځه نه منې کړي، عباداتو نه منې کړي، نو یوازې ګناه پاتې شوه. او مسلمان به ګناه ته وشي د مانځه په ذریعه الله رجوي. په دې کې صحیح احادیث د دواړو جهانو د سردار مبارک وارد دي چې هغه ته نه منې او ته ستا عقیده د مرتد او د لعین عقیده ده. ګنې په منځونو او په نیکو اعمالو باندې ګناهونه ختمیږي. الله دې مسلمانان په دې باندې پوه کړي او الله دې ستا د دې ناولې او فاسدې عقیدې نه ټول مسلمانان راواړئ. دا کوم چې تا پسې ولاړ دي نور مسلمانان خو الحمدلله ډېر پوه دي، ټول ستا په رضالت باندې پوه دي. وصلی الله علی النبي الکریم.